د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسئ. بیا خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د تاسو سره د یوولسم ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس په برخه کې همکار یم. دوستانو پاڼه درې ده، لوست 40 ده او د درس عنوان یا هغه موضوع چې موږ او تاسو غواړو نن په هغې باندې بحث وکړو هغه یو ډوله یا متشابه حرکت ده. دوستانو موږ او تاسې حرکتونه په مجموعي ډول په 3 برخو وویشل، لکه څنګه چې مخکې مې ویلې. یو ډول یې پکې یو بعدي حرکت و. یو بعدي حرکت هم بیا په 2 ډولو خپله وویشل چې یو په هغې کې له ثابت تعجیل سره حرکت و، یو بیا پکې یو تعجیلي حرکت و دوستانو پکې، او یو پکې له ثابت سرعت سره و. یا هغه چې تعجیل پکې نشته، هغه حرکت چې تعجیل نه لري، یعنی تغییرات د سرعت پس کې مساوي په 0 دي یا سرعت پکې ثابت ده. په حقیقت کې موږ او تاسې په 2م ډول باندې بحث کوو، یعنی هغه حرکت چې په هغه کې چې شی ثابت وي دوستانو، سرعت ثابت وي، یعنی تغییرات پکې د سرعت 0 دي، د دې کبله تعجیل هم پکې 0 ده. دوستانو یو ډوله یا مشابه حرکت دا د یو اړخیزو یا یو بعدي حرکتونو یو ډول ده. څو خبرې دوستانو په دې کې ډېرې مهمې دي چې هغه غواړو موږ او تاسې ولیکو. اول دا چې سرعت ثابت ده، سرعت ثابت ده په دې حرکت کې. سرعت چې شی ده دوستانو ثابت ده. اوس چې سرعت ثابت شي یعنی V1 مساوي په V2 مساوي په V3 بالاخره مساوي په Vn سره سرعت ثابت شو. وقتی چې سرعت ثابت شو په نتیجه کې د تعجیل په برخه کې ویلی شي چې تعجیل مساوي ده د V2 منفي V1 پر T2 منفي T1. اوس V2 په ځای بیا که چېرته ته V1 کېږي، V1 منفي V1 راځي تقسیم په T2 منفي T1 مساوي کېږي ده V1 منفي 1 0 پر T2 منفي T1 چې په حقیقت کې مساوي په 0 کېږي. که چېرته T2 خلاف د T1 وي چې په حقیقت کې ده هم، نو په نتیجه کې په دې حرکت کې سرعت ثابت ده او تعجیل مساوي په 0 ده. سرعت ثابت ده او تعجیل پکې دوستانو مساوي په 0 ده. اوس په دې ډول حرکت کې دوستانو بله چې ډیره مهمه خبره ده هغه دا شی ده چې د سرعت ویکتور موازي ده د تغییر د موقعیت د ویکتور سره. درېیمه خبره اول دا چې A مساوي په 0 ده، سرعت پکې ثابت ده او همدارنګه د سرعت ویکتور د موقعیت د بدلون د ویکتور سره پکې برابر ده. بل دا چې لحظوي سرعت یعنی Vx مساوي ده V بار سره ده، ځکه چې سرعت په ټولو نقطو کې ثابت شو. له دې کبله ویلی شو چې لحظوي سرعت د متوسط سرعت سره پکې برابر ده په دې ډول حرکت کې. او همدارنګه د موقعیت زمان ګراف پکې چې شی ده دوستانو مستقیم خط ده. د موقعیت زمان ګراف د دې دوستانو چې شی ده مستقیم خط ده. دا هغه خبرې دي چې د دې په واسطه باندې موږ او تاسې کم ډول حرکت یو ډوله یا متشابه حرکت پیژندلی شو. په دې باره کې وغږېدلو چې کم خصوصیات لري. سرعت پکې ثابت ده، اوله خبره. تعجیل پکې مساوي په 0 ده ځکه تغییرات د سرعت پکې مساوي په 0 دي. همدارنګه ومویلې چې د سرعت ویکتور د مکان د بدلون د ویکتور سره موازي ده. څه ډول ده دوستانو؟ موازي ده. او په همدې ترتیب سره دا مو هم وویلې چې لحظوي سرعت د کم سرعت سره؟ د متوسط سرعت سره برابر ده. او دا مو هم ویلې چې د موقعیت زمان ګراف پکې چی شی ده دوستانو؟ مستقیم خط ده. اوس په دې باندې وغږېدو او دا مو هم په خصوصیاتو کې وویل چې متوسط سرعت د سرعت سره په هر لحظه کې مساوي ده، یعنی په حقیقت کې
وی مساوي د متوسط سرعت په ځای دلتا ایکس تقسیم پر دلتا ټي سره په پایله کې لیکلی شو چې دلتا ایکس مساوي ده د وی ضرب د دلتا ټي. دلته نو وی یو او وی دوه اصطلاحات نه کاروو. ولې؟ ځکه چې سرعت ثابت ده. په ټولو نقطو کې چې سرعت یو شی شي بیا د وی یو او وی دوه د اصطلاحاتو په ځای کولی شو دوستانو چې څه شی وکړو دوستانو؟ وی وکارو. څه شی وکارو؟ وی. او د انډکسونو نه کولی شو پکې صرف نظر وکړو. اوس که چیرته دوستانو که چیرته د ټي مساوي په صفر په لحظه کې د ټي مساوي په صفر په لحظه کې د متحرک جسم موقعیت x صفر وي د مبدا څخه په x صفر سره وښیو. په څه شي وښیو دوستانو؟ په x صفر سره یې وښیو. او کله چې بیا متحرک د t په ثانیه کې د x په اندازه له مبدا څخه لرېوالی یا واټن ولري. په دې صورت کې متوجه اوسئ دوستانو دلتا x مساوي ده د v ضرب د دلتا t. دلتا x په ځای x2 ته دا ځلې x1 ووایه. دلتا x په ځای x2 منفي x1 مساوي ده د v ضرب ده دلتا t په ځای دوستانو کولی شم کېدم چې t2 منفي t1. اوس څرنګه چې x2 د منګ او د تاسې x ده منفي x1 دوستانو x صفر شو مساوي کېږي د v ضرب ده t2 دوستانو t منفي t1 چې مساوي په t صفر ده مساوي په صفر یې قبلو. صحیح ده؟ په نتیجه کې به د حرکت معادله راسته راشي چې x مساوي ده د x صفر جمع vt. x صفر جمع vt دا په متشابه یا یو ډوله حرکت کې د حرکت معادله شوه چې x مساوي ده د x صفر جمع vt. که چیرته په دغه حرکت کې درنه تغییر د موقعیت غوښتل شوی وي دلتا x یا x منفي x صفر دوستانو پیدا کوئ. او که د مسایلو په حل کې درنه موقعیت غوښتل شوی وي په دې صورت کې بیا څه شی پیدا کوئ؟ x پیدا کوئ. که چیرته اولیه فاصله درنه غوښتل شوي بیا څه پیدا کوي دوستانو؟ x صفر پیدا کوي. د مسایلو د حل په برخه کې کولی شئ تاسو دا معلومات تعقیب کړئ. نو دا شوله د یو ډوله یا متشابه حرکت د حرکت معادله یعنی په حقیقت کې موږ او تاسې که چیرته د دې نه درې جزه ولرو یو جز یې نه کولی شو په اسانۍ سره د ریاضیکي اصولو په پام کې نیولو سره لاسته راوړو. ښه دوستانو راځو اوس دلته مثال راکړی ده. وای د شکل کې د یو متحرک ګراف راکوي چې د مستقیم خط پر مخ حرکت کوي. وای آیا د دې حرکت سرعت ثابت ده؟ آیا سرعت ثابت ده؟ د سرعت کچه څومره ده؟ د بی جز کې بیا غوښتي وای د صفر په لحظه کې له مبدا څخه واټن او د هغه او د حرکت او مکان د تغییر معادله د t1 مساوي په 2 سکند او t2 مساوي په 15 سکند د دوو لحظو ترمنځ پیدا کړئ. راځو دوستانو د سوال حل ته. دوستانو څرنګه چې لیدل کېږي ګراف رسموو. ګراف یې درکړی ده درته 15 متره دپاره زمان څونه ده؟ د 15 مترو دپاره x په متر او همدارنګه t په سکند. اوس 15 مترو دپاره زمان راکړی د 3 او په همدې ترتیب سره د 2 ثانیو وخت هم ښودلی ده او د 1 ثانیې وخت هم ښودلی. په همدې ترتیب سره اوله فاصله 15 متره ده، دویمه یې څو متره راځي دوستانو؟ 10 متره. اوس ګورئ هغه کوم اصول چې موږ او تاسې مخکې ویلې د مغو اصولو نه ګټه اخلو او سوال حلوو. د الف جز کې آیا د دې حرکت سرعت ثابت ده؟ د سرعت کچه څومره ده؟ سرعت یې ګورو چې ثابت ده او کنه ده. ګورئ دوستانو متوجه اوسئ. V1 اول سرعت مساوي کېږي د 15/1 مساوي کېږي 15 متره پر سکند سره. اول سرعت
لس تقسیم په 2 V2 مساوي کېږي 10 تقسیم په 2 مساوي کېږي د څو سره دوستانو 15 متره پر سکند. همدارنګه 15 تقسیم په 3 V3 مساوي کېږي 15 تقسیم په 3 په پایله کې به مساوي شي د سرعت دریم سرعت به مساوي شي د 15 متره پر سکند. په درې واړو حالاتو کې یعنی په حقیقت کې په ټولو حالاتو کې سرعت سره مساوي ده. له دې کبله ویلی شو چې سرعت ثابت ده. سرعت یې څه ډول ده دوستانو؟ ثابت ده. او د سرعت کچه یې راته ویلې ده چې څونه 15 متره پر سکند. څو متره پر سکند؟ هم ثابت ده هم د 15 متره پر سکند ده. راته ویلې دي د بي په جز کې وایي د ټي مساوي په 0 په لحظه کې د ټي مساوي په 0 په لحظه کې تاسو وایي چې شی پیدا کړه له مبدا څخه واټن او د مکان د تغییر معادله د ټي1 مساوي په 2 سکند او ټي2 مساوي په 15 سکند د دوو لحظو ترمنځ په لاس راوړئ. ښه دوستانو ګورئ ښه متوجه اوسئ څرنګه چې د ټي مساوي په 0 کې ټي مساوي په 0 کې ایکس مساوي په 0 ده یعنی لومړنۍ فاصله نه لري او د حرکت دپاره عمومي معادله موږ تاسو ویل چې x مساوي ده د x0 جمع vt x0 جمع vt. څرنګه چې x مساوي په 0 ده x0 نو x مساوي ده د v په ځای څو کېده 15t x مساوي په 15t. موږ تاسو د دې حرکت په حقیقت کې معادله یا د حرکت معادله لاس ته راوړه. اوس یې درته ویلي دي وایي د t مساوي په 15 سکند टी مساوي په 15 سکند او همدارنګه د टी مساوي په 2 سکند 2 سکند لپاره 2 سکند لپاره تاسو تغییر د موقعیت محاسبه کوئ. مشکل نشته. متوجه اوسئ دوستانو. تغییر د موقعیت لپاره دلته x د پیدا کولو لپاره اول دوستانو متوجه اوسئ ټي1 مساوي ده د 2 سکند سره په پایله کې به x1 مساوي شي ده x1 مساوي ده 15 ضرب د 1 15 ضرب د 1 مساوي کېږي د 15 متره سره. او همدارنګه که چیرته 2 سکند راته ویلي دوستانو ډېر وبښئ دلته به 2 ولیکئ چې مساوي په څو متره کېږي 10 متره کېږي. اوس ټي2 یې راته ویلي د ټي2 مساوي په 15 سکند لپاره یعنی 15 ضرب 15 سکند لپاره اوس به دلته x2 مساوي شي د 15t 15 ضرب د 15 سره چې په حقیقت کې مساوي کېږي د 25 متره سره 25 متره سره. اوس د تغییر د مکان لپاره یعنی دلته x مساوي کېږي د 25 منفي څو منفي لس مساوي کېږي څو متره سره 15 متره سره یعنی د ټي مساوي په 2 سکند او ټي مساوي په 15 سکند په زماني انټروال کې متحرک څومره تغییر د موقعیت کړی دوستانو 15 متره تغییر د موقعیت رامنځته شوی ده. څو متره تغییر د موقعیت 25 متره تغییر د موقعیت رامنځته شوی ده. راځو دوستانو درس را جمع کوو. ومیلې سرعت ثابت ده تعجیل پکې 0 ده ګراف مستقیم خط ده د حرکت معادله د x مساوي په x0 جمع vt په ډول باندې ده او دا مهم ویلې چې د سرعت وکتور د چې کوم وکتور سره موازي ده د تغییر د موقعیت د وکتور سره مساوي ده. دا دوستانو د نن ورځې درس تر بیا د خدای په امان ښه وخت ښې چارې.